شهید علي شاهد وایي چې ژوندون چې د الفت تبارکاتو نه خالی شي په تشګبین څوک سکه چې د شاتو نه خالی شي ژوندون چې د الفت تبارکاتو نه خالی شي په تشګبین څوک سکه چې د شاتو نه خالی شي زما او ستا ترمنځ د نظر جنګونه ډیر شه او نور د ټول وطن د وارداتو نه خالی شي په مینه کې ولی شوې خو جانانه دا مې واوره نفرت سره ولی د کراماتو نه خالی شي صد جلوس صد جلسې صد غزا شهیدان مونږ به هنره پښتنو سره بلا شهیدان صد جلسې صد جلوس صد غزا شهیدان مونږ به هنره پښتنو سره بلا شهیدان په میدان ما جنگوي مال شاباسي را کوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګټو مونږ د هر جنگ راوړو د دنیا شهیدان مونږ د دې دور د فرات په غاړه مړه د تندې مونږ د دې دور د تاریخ ته کربلا شهیدان نن سبا ډیر زورور نه مني رښتیا خبره مونږ په نن سبا کې واخله خامخا شهیدان د سیف شاه صابر صاحب په دغه شیرونو باندې ساقي سله بندوي د میکدې ور لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور د راتلو نه مې خبر شوې نه راوځي که په تیر کې مې نیولې دی پردی ور بدلیدونکې د دنیا زاهد ټوله کلک لزان پسې راپورې د کوټې ور بدلیدونکې د دنیا زاهد ټوله کلک لزان پسې راپورې د کوټې ور په کوڅه کې د دربان ته څه حاجتو زه دې هسې هم ساتمه د کوڅې ور په کوڅه کې د دربان ته څه حاجتو زه دې هسې هم ساتمه د کوڅې ور د اسرار په زړه کې راشي جوړ تو راغلی چې هوا چرته رالرې کړي د شپې ور ټوله شپه مې ستا په یاد کې شوګیره کړه تر سهاره ودنه شوم سهار ته مخې له راغلی او تپوس ترې رانه وکړو ستا دا سترګې ولې سرې دي ما ویل خوږ دي ته خاموش شوې پوهه نه شوې او په خپله مخه لاړې زه د ځان سره ګویا شوم زه به بیا بېګاله ویښ یم او ته به ښه خوبونه وکړې او چې سهار ته مخې له راشې نو هم دا به راته وایې ولې سترګې دې ښې نه شوې د دې سترګو غم دې وکړه چرته ښه ډاکټر له لاړ شه چرته ښه ډاکټر له لاړ شه د سراج الدین سراج صاحب په دې وړوکي نظم باندې هر ځل مو د خوند او د سیالو جامې اغوستې دي دا ځل مو اختر کې د لمبو جامې اغوستې دي سوچ په زما ښه وي خو د خان خبره غوره ده ځکه چې خان ښې ما د ټوټو جامې اغوستې دي سوچ په زما ښه وي خو د خان خبره غوره ده ځکه چې خان ښې ما د ټوټو جامې اغوستې دي او چا چې د اخلاص په نیت رشتې خپلې پاللې دي چا چې د اخلاص په نیت رشتې خپلې پاللې دي دته په تخته اکثر پردو جامې اغوستې دي چا چې د اخلاص په نیت رشتې خپلې پاللې دي دته په تخته اکثر پردو جامې اغوستې دي څومره بېوسي د یو نیازبین د ګڼو خویندو ورور څومره بېوسي د یو نیازبین د ګڼو خویندو ورور مور ورته زړې د جینکو جامې اغوستې دي د شهید علي شاهد په دې شعرونو باندې هسې هو جنگ په ټوله ځمکه جنگ دی که نه کابل نه تر اټکه جنگ دی چې دردانې یې پکې وبیللې د هغې خلکو په پنجکه جنگ دی دا چې د کوچو په پیړو لویږي موږ به کړي خلاص له خپل سوکړکه جنگ دی دا چې د کوچو په پیړو لویږي موږ به کړي خلاص له خپل سوکړکه جنگ دی نه نو دا تو په کومه نظریه ولاړې په څه خبره دی هلکه جنگ دی نه نو دا تو په کومه نظریه ولاړې په څه خبره دی هلکه جنگ دی اقباله پلار مې راته داسې ویل اقباله پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنگ دی په اشارو خبرې مه کوه خبرې کوه یاره خواږه خواږه کاته کوه خبرې کوه په اشارو خبرې مه کوه خبرې کوه یاره خواږه خواږه کاته کوه خبرې کوه پلار به مې وی چې زړه د هیڅ چا سره مه بدوه پلار به مې وی چې زړه د هیڅ چا سره مه بدوه د ټولو خلکو سره ښه کوه خبرې کوه ما نه د مور مې دا یوه خبره نه هېرېږي عادت ته پلار او د نیکه کوه خبرې کوه ما نه د مور مې دا یوه خبره نه هېرېږي عادت ته پلار او د نیکه کوه خبرې کوه اقباله داسې د خپل سوري نه هم مه یریږه کلي ته خیر دی تله راتله کوه خبرې کوه د شهید ډي اس پي اقبال مومند صاحب په دې شعرونو باندې زه د شعرونو نه موړ شوی یم وجه یې دا ده چې زوړ شوی یم زه د شعرونو نه موړ شوی یم وجه یې دا ده چې زوړ شوی یم یو لیونتوب زه شاعر کړی وم ستاسو دعا د اوس جوړ شوی یم د ډاکټر اسرار صاحب په دغه شعرونو باندې سوراب جګر ورور زموږ سره ناست دی هغه له بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره خواږه خواږه شعرونه شریک کړي دا ویل چې زه به درشم
او ما ټول کلی خبر که چې لالی مې را روان دی شپې او ورځې مې شمېرلې ته را نغلې زه خفه شوم نو ګیله مې درته وکړه نو تا بله واده وکړه نو ما بیا کلی خبر کړه چې لالی مې را روان دی ته را نغلې دروغجنه اوس زمونږ د کلي خلک ما ته وایي دروغجنې ته دروغ واده کې دروغجن مشهور زه شوم ویل چې زه به درشم او ما ټول کلی خبر که چې لالی مې را روان دی شپې او ورځې مې شمېرلې ته را نغلې زه خفه شوم نو ګیله مې درته وکړه نو تا بله واده وکړه نو ما بیا کلی خبر کړ چې لالی مې را روان دی ته را نغلې دروغجنه اوس زمونږ د کلي خلک ما ته وایي دروغجنې ته دروغ واده کې دروغجن مشهور زه شوم د سراج الدین سراج صاحب په دغې خوږ نظم باندې ډېره مننه لالا زما سترګې خوبولې انتظار شوګیر خوړلې که بېدمه بې مزې دي یو دوه اوښکې خو پکې دي دا مې تا پورې نیولي دا به تا پورې ساتمه دا به تا ته څه د سیف شاه صابر صاحب په انتظار نظم باندې خان محمد اګروال صاحب له بلنه ورکوم چې راشي موږ سره خواږه شیرینه شریک د انسان او د انسان د انا جنگ دی په ډوډۍ باندې د ټولې دنیا جنگ دی په ګرجو کې فیصلې د دنیا وشوي په جومات کې د ایمان پر رڼا جنگ دی د انسان او د انسان د انا جنگ دی په ډوډۍ باندې د ټولې دنیا جنگ دی په ګرجو کې فیصلې د دنیا وشوي په جومات کې د ایمان پر رڼا جنگ دی دا سندرې دا جوور فکرونه دا به دا ذهنونه وشاروي دا جنگ دی د مشرق انغري ځکه نه تودېږي ایشیا کې د وسلې په سودا جنگ دی د محمد سعید په دې شعرونو باندې مینه چې نه وه اندېښنه مې نه وه بېغمه ژوند و وسوسه مې نه وه ستا د ناڅاپه راکتو مننه تا جوړ وجلم خو پوره مې نه وه انکر منکر که وایي نوم دې څه دی ویم به پښتون منامه مې نه وه هغه جهان کې به مجنون ته وایم زه هم عاشقم خو مزه مې نه وه هغه جهان کې به مجنون ته وایم زه هم عاشقم خو مزه مې نه وه په بیا ژوندی شومه کامیاب به یمه وړومبی ژوندونو تجربه مې نه وه د ډاکټر اسرار صاحب په دې شعرونو باندې د دې غونډې صدر